غواړو چې زموږ بل مشر میلمه ښاغلی محمد معصوم هوتک صاحب راوغواړو چې هغوی هم له موږ سره د زړه خواله وکړي. ټولو څخه هیله کوم چې په خپل ځای باندې کښېنئ. وروسته د هوتک صاحب د خبرو څخه بیا کولی شئ موږ او تاسو د ډوډۍ تفریح اعلان کړو. نو اوس د ښاغلي لیکوال ادیب شاعر محمد معصوم هوتک صاحب څخه هیله کوم چې راشي او نو ما د ځان لپاره
درې استقامت وټاکل چې زه باید د خپل ادبي او قلمي فعالیتونه په درو استقامتو کې زه پر مخ باندې بوځم. اول استقامت د ژبې هغه په دې معنا باندې چې وایي په تیاري کې هر څوک ډارېږي خو څوک حال وایي څوک یې نه وایي. د ژبې دغه حالت چې دا په میډیا کې روان و، دا چې په دا کتابونو کې روان و، دا چې په مطبوعاتو کې مسلط و، ما په خپله د یوه داسې سړي په حیث چې یو څه مې د قلم سره، چې یو څه مې د کاغذ سره، یو څه مې د کتاب سره علاقه درلودله، ما مشکلات نشي درلودل په دغه ژبه باندې چې دا ما ته یې حق هم نه راکاوه چې زما سپین سرې مور به زما سره خبرې کولې، هغه ډېره خوږه ژبه وه. چې زما وطندار به زما سره خبرې کولې، هغه ډېره خوږه ژبه وه. چې په لیلیه کې به زموږ همصنفیانو او په د اطاق انډیوالانو به راسره کولې، هغه ډېره خوږه ژبه وه. دغه ژبه چې په دا کاغذ باندې وه، چې په دا کتاب کې وه، چې په دا مطبوعاتو کې وه، دغه ژبه ما ته هغه نه ایسېدلې. ما ته داسې فکر راګرځېدی چې یا هغه ژبه بله ده یا دا ژبه بله ده. نو ما د خپل ادبي استقامت، د خپل ادبي فعالیت په برخه کې دغه یو استقامت توجه وکړل چې زه باید په دې لارې کې وکړم. تر لږ وخت وروسته دا راته معلومه شوه چې زه په دې لار کې یوازې نه یم. لکه مخکې چې مې وویله څوک حال وایي څوک یې نه وایي. نورو هم دا مشکلات درلود، نورو هم د دغې ژبې په فهم کې د دغې ژبې چې دا روانه وه، چې دا ورځ په ورځ د حالاتو څخه د دا ژوند څخه لرې کېدله، د دا خلکو د دا خپل ولس څخه د لرې کېدو په حال کې وه. البته په دا لرې کېدو په حال کې زه دا نه وایم چې دا یو چا ظلم ورسره کاوه، نه نه، کله کله خو یو څوک پښتانه یو متل لري، وایي ما لا نازولې زویه ومې ژړولې زویه. یو مور به خپل زوی راواخیستی، په غېږ کې ونیوي، ډېرې د محبته څخه د مینې څخه یې کښېږدي او د هغه کوچني چیغې سویلې خوږ یې کړي. نو دا مور یې ورته وویل ما خو نازولې زویه خو ومې ژړولې زویه. دغه د پښتو سره چې دغه حالت روان و، دا د نازه و، د محبته و، د پیرزوینې و، د خواخوږۍ و، مګر ما ته په نظر باندې ژړا راتله. نو مې دا یو استقامت وټاکه. دوهم استقامت دا و چې څرنګه چې ما په متونو کې ډېر کار کړی و، زه د پخوانیو کلاسیکو آثارو د متونو سره زه هم د پخوا څخه اشنا وم، هم یې علاقه و مینه ورسره موجوده وه او هم یې په دې برخه کې عملي کار کړی و. ما ته دا خبره هم یو شپږم حس کوله چې زه شک لرم چې دغه د خوشحال خان دیوان چې مثلا موږ ته پروت دي، دغه د حمید دیوان چې موږ ته پروت دي، دغه د رحمان بابا دیوان چې موږ ته پروت دي، یا دا نور کلاسیک ادبي آثار چې موږ ته پراته دي، آیا دا به په رښتیا سره هغه ژبه وي چې د خوشحال تر خوله راوتلې ده؟ دا به هغه کلمات وي چې د حمید تر خوله راوتلي دي؟ دا به هغه کلمات وي چې رحمان بابا ویلي دي؟ ځکه ما په نورو ژبو کې هم دا شیان لیدلی. بایبل نه و پاته په هغه شکل باندې چې وار د واره رانازل شوی و. او مثلا اروپایي محققینو کوشش کاوه چې دغه موجوده کسپیننس چې اوس موجود دی دا تر یو اندازې پورې و هغه اصلي اوریجنل حالت ته ورسېږي. نو ما چې هغه دا حال دی زموږ رحمان خوشحال بیا په داسې یو بېسواده ټولنه کې دا به څنګه وي؟ بل استقامت مې دا ځان لپاره وټاکه. او درېیم استقامت مې دا وټاکئ چې زه د کلاسیکو آثارو ژبه د نننۍ پښتو سره مقایسه کړم. یو خو ډېر عامیانه تحلیل و چې په هغه آثارو کې به مثلا که ما د کندهار یو لغات لیدلی وای نو مې ویلی چې اوه دا خو زما لهجه ده. بل به بیا مثلا که یو سین په شین باندې اوښتي وای بیا به هغه ویل چې دا خو زما لهجه ده. نه، چې دا باید زه وڅېړم د یو اکاډمیکي معضلې په حیث باندې. دغه درې استقامتونه ما تحقیق کړل او شل کاله څېړنه وشوه.
البته په دې ترڅ کې دې څه لیکنې هم کولې پر ژبه باندې هغه په د موقتو نشراتو کې وخپرېدې په مجلو کې وخپرېدلې مګر د یوې سیستماتیکې پروژې په حیث باندې چې خپلې نتیجې ته زه ورسېدم او د کتاب په شکل باندې مې خپاره کړله نو پس له شلو کالو څېړنې څخه یعنې د 1992 څخه بیا تر 12 پورې زه پر دې باندې موافقه شولم چې حقیقتا د دغو معضلو یا د دغو پرابلمو دپاره یو تیوریک اساس کښېږدم او دا د خپل د زړه بیان چې دی دا د یو اکاډمیک پرابلم په حیث باندې زه دا خپل قوم ته و خپل ولس ته زه دا وړاندې کړم د دې دپاره نه چې زه دا ووایم چې زه هرومرو صحیح وم نه د دې دپاره چې دغه کار ما کړی دی تاسې یې وګورئ دا قابل د قبول دی که نه له بده مرغه د ژبې په برخه کې موږ یو ډول حساسیتونه لرو یو ډول تنګ نظري لرو یو ډول عیبونه لرو خپل په خانه سره ناست یو پښتانه یو موږ تاسې نو پښتون چې په خپل کور کې د خپل تربور سره اخته وي په خپل کلي کې د خپل کلیوال سره اخته وي او د ذهن محدوده یې هم په دغه اندازه باندې سره را محدوده شوې وي چې دا موږ تاسې دا یې ټوله ناست یو چې ته د یو پښتانه څخه پوښتنه وکړې چې وایي دا دې څه دی وایي دا یې وطندار دی چې د وطندار پوښتنه یې وکړه هغه یې د کلي معنی یې دا ده چې دلته د وطندار مفهوم هغه کلیواليتوب دی دا چې څوک دی وایي دا خو هغه وطندار دی هغه د پکتیا وي مثلا هغه د ننګرهار وي هغه د کندهار وي دا خو وایي وطندار دی ښه وطندار موږ دې په یوه کلي کې یو متاسفانه چې د یو پښتانه یا د پښتنو د ځوانانو یا د پښتنو د منورینو د پښتنو د داسې فرده و ذهنیت په دغه اندازه باندې محدود وي نو په نورو حالات په نورو اکاډمیکو معضلو کې خو هم دغسې وي نو د لهجو په برخه کې چې ما څېړنه وکړله تر دغه وخته پورې چې د دا سټنډرډ ژبې لپاره یا د دا معیاري ژبې لپاره البته ژبه خو لا اوس موږ نه وایو لکه نوزاري صاحب چې مهرباني وکړله موږ اوس د یو معیاري لیکدود دپاره کار کوو چې حقیقت به ونه اوسي چې دا لیکو یې چې دا خو یو ډول سي معیاري ژبه خو هغه جلا ده د هغه دپاره پخوا یو ډېر غیر علمي غیر ساینټیفیک جریانات وو چې هغه هم په پښتو ټولنه کې وو هغه هم په پوهنتون کې وو هغه هم په دا نورو اکاډمیکو مؤسسو کې وو کله په یو مجلس کې د کندهاریانو نوبت خلک ډېر پر یو مسله باندې ښه څنګه کوي موږ لیکئ که موږ لیکئ لاسونه که به د کندهاریانو ډېر سوله هغو به یوړله که به بیا د پکتیا د خلکو دا ډېر سوله هغو به یوړله که به د ننګرهار ته ژبه په ډېره کم باندې مطالعه کېدله او د دا سټنډرډو د معیار لپاره دغه شی کېدي اوس نو د پښتو ټولنه یا په پوهنتون کې چې خلک وو هغه خو صحیح دی چې ګرده د پښتو خواخوږي ټولو د پښتو سره علاقه درلودله ټولو د پښتو سره مینه درلودله او دا کار یې هم د مینې په خاطر کاوه خو دا پرنسپ یې غیر علمي و ما د خپله ځانه سره چې هغه لار تعقیب کړې وه ما دا وویلې چې پښتو د پښتنو څخه که سړی مستقله مطالعه کوي دا غیر علمي کار پښتو به د پښتون په ارتباط کې مطالعه کوي په مجرد شکل که ته راولاړ سې او دا پښتو د مثلا معیاري کوي او هغه دې هم مثلا زه راولاړ شوی انګریزي مې زده کړې ده یا مثلا روسي زده کړې ده یا یو بله ژبه لیدلې ده او بیا مې اورېدلي دي چې هغو ژبې خو هغې سټنډرډ ژبه راغلې ده هغوی ژبه معیاري کړې ده راسه زه به هم پښتو ژبه معیاري کړم نو د پښتو دپاره څه شي کوئ اشرف هر څوک چې اکثریت یا هر څوک چې اقلیت دي دا یې ایسته دا د معیاري ذاتي کړی خلاص یو څو فیصلې به وکړو امضا یې به وکړو او قسم به واخلو دا یې نه ولاړ پښتون چې په خپله شپون وي پښتون چې په خپله 0.001% باسواده وي پښتون چې تر اوسه پورې لا د جنګ لپاره خدای تعالی پیدا کړی وي د ده ته موږ شاعر مو هم دغه ورته وایي چې ته بریالی قوم یې لیکوال مو هم دغه ورته وایي چې ته خو داسې ترزن یې بل مو هم ورته وایي دغه چا نه ورته وویله چې په څا کې پروت یې چې ته بېسواده یې ستا اولادونه په ته د بل دپاره توی
موږ د پښتانه سره برخورد نه کاوه، ژبه یې هم دغسې ده. تاسې څه دا فکر کوئ چې یو قوم دې په دغسې حالات کې موجود وي، یو قوم دې شپون وي، یو قوم دې عسکر وي، یو قوم دې په دنیا کې چې 18,000 قامه دي د ګوندو استعمال کړي وي، د خپله نفع یې استعمال کړي وي، د بل چا لپاره یې تورې وهلي وي، د بل چا لپاره یې ماڼۍ ګټلې وي. چې د وزیر محمد ګل خان مومند د وخت یو مشاعره ده چې پر پوله به جنګېږم، له سر نه به تېرېږم، موږ پلو د دوسو سورسکسو زما دپاره، دا ځکه چې پښتون یم. یو قوم چې په فرهنګي لحاظ، یو قوم چې په اجتماعي لحاظ، یو قوم چې په اقتصادي لحاظ باندې په دغسې یو تاترین کې موجود وي، ته څنګه دا تصور کولی شې چې د هغه ژبه دې بیا د بین المللي سټنډرډو، د امریکا او د کاناډا او د اروپا او د انګلیسي او د جرمني او د روسي او د دغو په حساب باندې بیا هغسې سټنډرډ راسي، دا نشي کېدلی. نو ما خپله تیوري، خپل هایپاتیسس داسې طرحه کوي چې پښتون او پښتو دا سره تړلي دي. که غواړې چې پښتو ته ترقي ورکړې، پښتنو ته یې ورکړې. که غواړې چې نن له شمال څخه تر جنوبه، له شرقه څخه تر غربه، دا ټوله پر یوه خبره باندې متفق شوه چې دا پښتو به داسې لیکو، مګر پښتون بې سواده دی، دا خط نسي ویلی. دا سټنډرډ به د ده دپاره څه فایده وکړي؟ ما د دغې زاویې څخه خپله څېړنه شروع کړه. متاسفانه لاسونه پکښې راللو او زه داسې دا خلکو ته معرفي کړم چې ګویا زه سمت پالمه، زه د یوې خاصې لهجې برتري غواړم. استغفرالله، دا کار د دې کار لپاره خو اخر هغه تصور چې جګړه ځینې واخلي د دا سړي سالګرام وکړو او د بله طرفه څخه مې په دې کې هدف دا و موږ پښتانه د دا انتقاد او د کریټیک دونه ډېره حوصله نه لرو. یو چا چې اعتراض وکړي چې هغه ډېر بوسټینګ وي، دی څه وایي. ما د دې لپاره تلاش وکړي، موږ استادي کار ته راغلو، دلته مو نور ځایونه ولیدله، دلته مو سیاسي فعالیتونه ولیدله، دلته مو اجتماعي فعالیتونه ولیدله، میړه مو مانجنۍ مګر د نظر په لحاظ باندې مخالف وي، یو په یوه پارټي کې یا بل په بله پارټي یو ډول افکار لري یا بل ډول افکار لري، مګر ماښام میړه مانجنۍ. نو موږ پښتون ته باید دغه شی یوازې زده کړو، تحمل د دغه زده کړو چې د یو مخالف نظر ته واورې، یو انتقادي نظر واورې، د یو چا پر خبره باندې غوږ نه ونیسې. هغه زما د ننګرهاریو ملګرو یو متل ډېر خوښ دی، هغه دی وایي چې دا منظرما ټولې زما، منظرما ټولې زما، که ما وویل هم بد کار دی، که بل څوک وایي هم بد کار دی. مګر څه که ضرورتونه راغله کله کله خو نو دا موږ په دا خرابۍ کې ډېر پهلوانان یو، د اړیکې ډېرې ژر خرابولی شو، جوړولی نه شو. نو په دې کې البته یوه لیکنه ما وکړه بله وسوه او د دې څخه برداشت متاسفانه شو. نو د دې کار لپاره ما د نورو فعالیتونو سلسله کې چې لیکنې مې وکړې، زه ولاړم لندن ته، د پوهاند صاحب زیار متاسفانه دلته چې دا قطبونه راغلي وو، دا بیا داسې ښودل سوي وو چې لکه په یو قطب کې چې زه ولاړ یم او په دا بل قطب کې زیار صاحب ولاړ یم. پوهاند صاحب زما استاد دی، زه هغه ته پر چوکۍ کښېنستلی یم، دا درس مې داسې له دې ځینې زده کړي. نو زه لندن ته ورغلم، د کلیزه وم، کلیز ته زه نه وم خبر کړی لیکن ورغلم او په هغې کې مې ودته مبارکي وویل، لیکن او دا خبرې مې ورته وکړې یعنې د غره سره تشبیه کړي. نو پوهاند صاحب لکه غره دونه شوی دا جریان یې خبر شوی دی، مګر غر دې په غره کې څوک تېرېږي او څوک وایي چې دغه ډبره دلته نه وای پرته، هلته پرته وه یا هلته پرته وه، لار مو پیدا کړې. د بله طرف یې پر دغه مسله باندې فشار واچاوه چې موږ باید د دغه مخالفو نظریو د اورېدو تحمل ولرو. ما داسې لهجه غوښته د پښتو د معیار لپاره زما پرنسپ دا و چې که غواړې چې پښتو سټنډرډ شي، دا پښتو به هم د ټولو پښتنو وي او هم به د هېچا نه وي، دا به
هم د کندهار وي او نه به د کندهار وي، هم به د ننګرهار وي او نه به د ننګرهار وي، هم به د پکتیا وي او نه به د پکتیا وي. معنا یې دا ده چې یو پکتیاوال که دا خط لولي د ځان بېلس وبولي، یو کندهاري که دا لیکنه ولولي هغه به د ځان بولي، یو ننګرهاري که دا ولولي د ځان به بولي. له بله مرګه څخه چې دلته زه یا د افادې مشکل درلودی، سم یې د خپل مطلب نه سوی افاده کولی او یا نور څه وه، خو په هر صورت دې غونډې ته چې زه ورغلم دا ډېره ګټوره تمامه شوله. د دې شاهدان شته چې په دا غونډه کې پوهاند صاحب خپله ډېر خوشحاله شو، هغه ته مې وویله ما ویل دا مخالف نظر ما ستا څه زده کړی. د ناروې یو د مستشرق دی مارګنسټن، داسې نومونه اورېدلي دي. دا سړی د دنیا په ژبپوهانو کې او هغه لوی متخصص دي، دا لوی ژبپوهان چې تاسو ګورئ هغه ټول د شاګردان دي او د پښتو په څېړنه کې هم د ده خبرې هغه درنې خبرې دي او هغه واقعي او علمي خبرې دي. پوهاند صاحب زیات هغه شاګرد دی. نو ما ورته وویل او دا سړی د مارګنسټن چې دی دا د پټې خزانې مخالف دی. ول نو ښه سړی دغه یو پازله د زما په رقم خرابه ده. نو پوهاند صاحب دا پټه کړې نه ده، څو مقالې د مارګنسټن په مقابل کې لیکلي دي چې نورې لارې خبرې منم مګر دا پټه خزانه چې نه منې دا یې نه در سره منم ده. دا دې څه ما څه خراب شوي دي چې دا ته نه منې وایه دا جالب. نو ما دا مې ستا څه زده کړي دي، ټوله خبرې دې منم مګر که ته بل ډانګ لکۍ بولې دا دې نه در سره منم. که ته راولاړېږې خپل ملګري د غورځنګ ملګري غورځاوڼ بولې دا نه در سره منم، دا ښکنځل چې زما په لهجه کې. که ته راولاړېږې دغه ټوله عربي او فارسي آثار او لغات چې په دا ژبه کې موجود دي او هغه 1400 کاله قدامت لري او بل 1400 کاله په دا ژبه کې موجود دي، د دې څه ضرورت دی چې ته پښتو وایې؟ او ته راولاړېږې بیا داسې یو کرګډن لغات ورته جوړوې چې هغه ډانګ لکۍ دا کشکې و خوږ نه وایي، هغه ښایسته بلبل چې هغه په شعر کې راته ناست دی، په فارسي ادبیاتو کې موجود دی او دا بیا په کتاب کې لیکې، په سند کې لیکې. مثلا په دې کې ما نظر درلودلی، دا مې نه ورسره. مثلا ما یو تیوري درلوده په پښتو کې توپ، موږ یې ټوله پېژنو، تاسو یې پېژنئ. توپ چې کوچنی سي تصویري شکل یې توپک دی، توپک چې بیا کوچنی سي تصویري شکل یې تمانچه ده یا توپنچه ده. صحیح؟ نو ته که دا ژبه به یو قانون ته ورغچې په توپ کې دې تې ساتلې ده، په تمانچه کې دې تې ساتلې ده او په توپک کې بیا تې سو، دا خو خپله دي چې بې نظمي ده. دا پوهاند صاحب هم منلې ده مګر په معیار په حالت کې چې هغه څه وایي توپک صحیح دي. نو دا خو که دا ژبه موږ سټنډرډ کوو نو چې توپ کې تې ده، په تمانچه کې تې ده او په رامابۍ کې بیا دا تیر خلاص. دا زما نظر دی. نو په دې باندې کې ما دا وویل چې د اجتماعي تکامل او د ژبني تکامل او د سیاسي تکامل لپاره یو اصطلاحات وي، په هغه کې د دوی د تیزو انټیتیزو سنتیز دا یو ډېر لوی قانون د تکامل چې یوه نظریه ته ورکوې، د هغې نظریې په مقابل کې بیا یو مخالف نظر وکوې، د دغه دواړو د تجانس څخه بیا یو دریم سنتیز راوځي، هغه سنتیز یې وروستۍ فیصله ده. نو ته چې هم مثلا یو فیصله په پښتو کې کېږي یا مثلا یو قاعده په پښتو کې کېږي، دا خو یو نظر شو، د دې نظر په مقابل کې باید یو انټیتیز هم پیدا شي تر څو چې د سنتیز دپاره لاره هواره شي. په دغه د غرب په ډیموکراسۍ کې چې دا تاسو ګورئ په پارلمانونو کې چې دوی د اپوزیسیون پارټیانې راوستلي دي، دا خو یې د دغه لپاره راوستلي دي چې د هغو د اپوزیشن د مخالفت په نتیجه کې یو معقول پلان جوړ شي. او که داسې وي چې دا ټول خلک لاسونه به یو چا ته پورته کړي، ښایي هغه پر غلطه وي، ښایي هغه کږه لاره اخیستې. نو او دا خبره هم پوهاند صاحب په هغه ځای کې ومنله. د بله طرفه څخه د داخلو لغاتو په برخه کې چې دغه لغاتونه چې زموږ ژبې ته راننوځي، ځینې لغاتونه یې کلتوري سي. د کلتوري لغاتو ایستل بیا خورا مشکله ده چې په څه بل نوم ورته جوړ کړي.
موږ تاسو د ټول به خدای د کابل په ملیدلې وي او غره به ژوند کړی وي او ځین به د هغه ځای وي او د ماسټر تحصیل په وخت کې نو اچاره ورګه پونتون وای په خاص په د ولایت پونتونونو نو ګوري دا کوټي سنگي یو نوم دا نوم کلتوري سوی شاروالین فیصله کړی ده پښتو ټولنې فیصله کړی ده دا نور چې دا یې وایس میدان دي هیڅ څوک نشي نور وایس میدان ته ولای یعنی هیڅ څوک ته چا به اورېدلی لا نه هیڅ څه وایي چې دا یې وایس میدان وایي کوټي سنگي جوالي وایي دکاندار وایي او پوهنتون چې دا کلتوري سوی دی هغه ازهره وي که تاجک وي که کلینر وي که موټروان وي پوهنتون بالا شو هغه کلتوري سوی دی هغه بیا پښتون یې پوهنتون بولي تاجک یې پوهنتون بولي دا ولې دا نوم کلتوري سوی دی قلم کلتوري سوی دی 1400 کاله د قرآن د نزول د قسم دا قلم دلته راغلی او ته اوس ورته جوړېدلی وایه زه د عباس همدا پرتی دي هیکاڼۍ هیکاڼۍ اوس نو هیکاڼۍ چې شي دا څه خبرې دي نو زه د دغه شي په مقابل کې ولاړ یم زه د دې داسې سټنډرډ نه مخالفه یم کتاب کې دا لیکلي دي چې ژبه باید سټنډرډ شي او ژبه باید د یوې خوا څخه باید د پښتون د قوم سره په ارتباط کې سټنډرډ شي او د بله طرفه څخه د فردي ارادو څخه راووځي اوس له بعده مرګ په افغانستان کې سازمانونه نسته مؤسسات او هغه نهادونه هغه خراب شوي دي پښتو ټولنه هغه په پخوا شکل باندې نه ده د اکاډمي هغسې نه ده زموږ هر څه خراب شوي دي پوهان صاحب یې مثالونه وویل زموږ د یوې تعلیمي مؤسسې څخه یا د دوو تعلیمي مؤسسو څخه چې 400 یا 300 پوهاندان نیستي دا به د دې قوم څه حال وي په دغسې حالاتو کې یو بل بار دغسې پر اضافه کول چې هغه بیا هم داسې حساسه موضوع چې هغه د معیار خبره ده معیار ده تاسې پرېږدئ دا اثار پروا نه لري که په ننګرهاري لهجه وي که په کندهاري لهجه وي تاسې د پښتو دا کوټه ډېره کوي چې دا مواد یې ډېر شي چې دا نشرات پکښې ډېر شي چې په پښتون کې د کتاب لوستلو کلتور پیدا شي په روسي کې یو اصطلاح وي ورته لري وایي دا پلانی قوم ډېر چټاکل دي چټاکل قوم هغه قوم دی چې د یو څه وایي لوست کوي کتاب وایي ورځپاڼې کوي مګر ته چې یوارې په پښتون کې دا ډېر سرسرې وروسته کار دی لمبېلې وروسته کار دی موږ په دغه مرحله کې نه یو موږ باید ځانونه خطا نه باسو چې زه خو داسې بریالی قوم یم داسې 15000 کلن تاریخ لرمه داسې مې ژبه پوره ده مګر نه ده پوره زما ژبه د هغو موادو سره چې زه ورسره په تماس کې د هغو لپاره سل لغاتونه لرم پښتون په درې کې دوی څه وایي تاسې وګورئ د ډبرې لپاره څونه لغاتونه لري ډبره ده سنګاړه ده ګوسه ده ګاره ده غربۍ دا ټول په دې خاطر سره چې ژوند د ډبرې سره دی مګر که ته راولاړ شې ښه راسه نو کتاب ته څو لغاته لري یو لا نه لري ټیکه ده داسې شل مګر د کتاب لپاره نه لرم ولې چې د کتاب سره نه یم د قلم لپاره یې نه لرم ولې قلم سره نه یم دغسې راته ویلي دي وایي دی سړک نه پرېږدي 10 کاله 40 کاله یې پر موږ باندې دغه فیصل دغه کړی و دا پکتیا خلک سړک نه پرېږدي واقعا یو نه خو نه دي څنګه نه پرېږدي چې نه ولې دا خو د مکتب چې ورته جوړ کړو ښوونځي چې ورته جوړ کړو دوی دغه کې مظاهرې کوي وایي موږ دا ښوونځي نه کوو درواغ یې وایي څنګه نه کوو تا نه ورکوو تا نه غوښتلې چې دوی دې تحصیل وکړي تا نه غوښتلې چې دوی تعلیم نو په دې حساب باندې ما د خپل کار فعالیت کتاب چې نوزادي صاحب نقد کې ډېر ښې خبرې پکښې وکړلې زه ورسره منم هغه کتاب اوس پوهنوالي چاپ شوی دی تر هغه په دوه چنده ضخامت او د بله طرف څخه دا هدف و چې موږ د نورو ژبو له تجربو څخه هم استفاده وکړو مثلا موږ دا وګورو چې دغه لار چې انګلیسي ژبې د خپلې معیاریت لپاره ټاکلې ده د هغې څخه باید موږ استفاده وکړو چې هغو څه کړي تاسو اوس ورسره د انګلیسي ډکشنري کې وګورئ غالبا تاسو ټول لیدلي دي یو لغات چې په هغه ځای کې لیکلي وایي دا UK بل لغات به یې هغه لپاره بیا US ورسره لیکلي دا دوی عمده لهجې دي په پښتو په انګلیسي کې چې هغه یې برټش لهجه ده او بله یې د امریکایي لهجه ده
لیکن د دواړو لغاتونو یې راوستلي په ډکشنري کې راوړي وای دا دواړه معیاري دي داسې نه کېږي چې مثلا کلر رنګ ته چې وایي COLOR دا یې لیکدود دی سپیلینګ دی دا یې امریکایي لیکدود دی ورسره لیکلي وای دا یو اس پروا نه مګر COLOUR کلر دا یې بریټیش شکل دا یې هم راوړي لیبل مثلا چې د کار لپاره ALBOUR مګر امریکایي بیا لیبل په او باندې یوازې کېږي نو اما دواړه یې منلي دي جنګ نه سره پر کوي وهل نه سره پر کوي یو په بل پر ځل باندې لیکنې نه سره کوي چې دا خو نو ته ولې داسې وایې دواړه دغسې دوی لهجې دي لکه دا پښتو کې چې د پښتو اختلاف دا دونه نه دي لکه دوی چې سره لري پر دې باندې ما لوی لوی مقالې به دا دوهم ټوکې د اور واچولې ور اضافه مې کړې یا مثلا داخل لغاتونه دي دا د لاتین او د ګریک ژبې اثرات چې تاسو په اروپایي ژبو کې وګورئ هغوی د لاتین نه ده غورځولې مثلا زه مثال ما در مخکې ماته چیرې بیان کاوه دا مثال مې ووایم ما فرض کړه د لاتین څخه یو لغت راغلی دی ډیمانسټریشن مظاهره په انګریزي کې دا ډیمانسټریشن څه دی په روسي کې ډیمانستراسیا په فرانسوي کې ډیمانستراسیون هلته ماده یوه ده هر یوه د خپل ژبني ساختمان سره ورسره اړولې ده نو پر ما څه فکر نه درېده چې زه ترې راولاړ شم خو نو ما ته چون د عربي کمیس راغی ما هم کمیس ځینې جوړ کړي نه مې اقاف ولیکلي نه مې سواد ولیکلي د هغه څخه مې کمیس جوړ کړي مګر ته داسې مه کوه چې دا مې د خپلې ژبې سره عیار کړي د خپلې ژبې د ساختمانو سره مې عیار کړي نقل د هغې خوا څخه راغی ما نقل ځینې جوړ کړي نو کا شي کار باندې مې جوړ دا د عیارېدو دغه دي غورځه وایم غورځ چې کې خو حساسیتونه راپاریږي د دین ژبه ده د قرآن ژبه ده ملایان دي اوس چې په دغه باندې نه پرېږدي چې وایي دا ژبه دې ولې خدای ده هغه دې ولې داسې کوي یا نورې خبرې دي مکتب ته دې نه پرېږدي ته اوس راولاړېږې د قرآن په مقابل کې د قرآني لغاتو په مقابل کې قد علامه مشترکه ده زما پیشنهادونه د ژبې په برخه کې په دغه حرکت باندې دي زه امید لرم چې په ژبه کې سره پوه شو دوهمه برخه یې چې هغه د پښتو متونو برخه وه زه معذرت غواړم ستاسې اخیر مجلس هم دی ګرمي هم او د بله طرفه څخه دغه بیانونه چې زه کوم شاید مفید رانهسي مګر نه دا واقع ما ته په لاس راځي نه بیا تاسې ته په لاس راځي زه چې وایم خپله خبرې خلاصوم د متونو په برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ کې یو نسخه پرته ده د خوشحال خان جواب او دا رفیع صاحب په دې باره کې قرآن درته اخلي چې دا په خپله د خوشحال خان په خط باندې ده اما اکثریت هم دغسې وایي چې که ټول د خوشحال خان په خط باندې دی نو یوه برخه یې ده ځکه ورې ته امضا کړي دي د مصنف مثلا یو شی راوستلی دی بیا یې مسوات د امضا ورته کړې ده چې معنا مصنف په خپله دا فکر راوستلی دی د خوشحال په ژوند کې لیکل شوی معتبره نسخه ده اوس پورې ساتل شوې ده دغه د شینوارو یو خدای تعالی د هر و جنت کې یو کیلووات سړی و دغه یې ساتلی پټۍ یې نه و ساتلې پیسې یې نه وې ساتلې نور شی نه و ساتلې دغه یو شی په لاس وتلی او دا یې ساتلی آفرین دې پر قوم پر کبیر سي دا استاد پرته زموږ څو خلک چې راولاړېږي چې اوس دا متن تهیه کوي ځکه کندهاری وم چې ورته وګورم دا د خوشحال یو لغت هلته راوړی دی دا لغت که زما پر لهجه باندې نه و برابر کرار یې ایسته کړم خپل لغت بل که بیا د ننګرهار هغه چې بیا وګوري دا د خوشحال لغت یا دا غلط دی دا داسې وایي ته د خوشحال په ژبه څه کار لرې په متونو کې ته څنګه ناست وایې د خوشحال د ژبې څخه یو توری لرې کول مداخله پکښې کول او د بامیان بوک نړول دغه دواړه تاریخي ګناهې دي د فرهنګ سره خیانت دی موږ یې په نامه کې لا تصرف وکړي خوشحال خان ځان خوشحال بولي موږ وایه دا اسکندر نه دی دا معیاري نه دی موږ یې خوشحال اوسېږو زه ورته هم هغه
خوشحال فرق لري چې ځان دا خوشحال دی دا بابا دی هغه د الف ورته پروا نه لري لیکن خوشحال خان خپل ځان خوشحال بولي نو سبا به وایي چې دا معصوم یا دا ورته دا یاري نه دی تاسو پاتې ځینې استکه دا استین کې دا عیني بیا کې په واچو معصوم یا دا یې سپندر دی ستاسو هغه پر ما پلار دا نه دی شي اسما نو معصوم دی دا به تاسو نو موږ د متونو په اړه کې دا څه به باقي شروع کړی چې په هغه کې لا تاسو مثلا ګورې په دغه نسخه کې لیکلي وي چې د خوشحال په دغه نسخه کې د پلانې به داسې دي مګر ما هغه څه کړی دي لاندې په حاشیه کې کړی دي زرا ونار سره شت دا د تحقیق پر درو برخو مې راپور کار وشي د څه د پښتنو دا چې مقصد د څه څه البته د ډیورند د پښتانه د حقوق کارونه به ارزیابي کړل د ډورن څخه رانیولې دا تر دا مستتره پورې یا تر راوړتي پورې د دوی کارونه به هم ارزیابي کړل بیا د پښتو ټولنې د اکاډمۍ او بیا خپل کارونه د نیمګړ د ارزیابي کړه په درو ټکو کې کتاب ولیکلی اول ټکی چاپ شو پښتو متن سره د غواړي شاید تاسو دلته یو عکس لیدلی دا اوس دا مې د کار درېیم استفاده اخري کار دلته یادونه وسوله هغه د 1000 ورکشاپ نو بیا یې سره دا وشي هغه دا کار شروع کړی دا یو ډېر د ظاهرا په وایدا نکلونه دي ته سوالونه نه راځي یو بل کار وکړي ویلي دا کلاسیک اثر په ټولو ژبو کې شته په روسي کې شته په ټولو کې په هغه باندې ګورکي په خپل یو د لیکلي سریزه په لیکلي په انګلیسي کې په شل دغه شته ځینې عربي نایټس ګوري ځینې 1090 ګوري نو زه ما اوس اصلي اوریجنالي عربي دي د عربي څخه یې پښتو ته راوړم دا بیا څو برخې لري چې یوه برخه یې نثر دی او په هره کیسه کې شل دېرش بیت په عربي باندې لري ټولو ژبو دغه معنی پاللې ده چې دا بیتونه یې هم په شعر باندې ترجمه کړي دي نو زه اوس ورته جوړېدلی روسي نقل مې راته ایښي دي انګلیسي نقل مې راته ایښي دي عربي نقل مې راته ایښي دي فارسي نقل مې راته ایښي دي د دا ټولو څخه اوس دغه کار دی نو ګورې چې دا به زه په څو کاله کې ورسوم نظم یې په نظم باندې ترجمه کړم شعر یې په شعر باندې ترجمه ماته یو وخت د مفکر صاحب دا خبره وکړله ورته بیا سرې چوپړی یم نو بیا سرې چوپړی خو به یم اسرار لرم لیکن ماته اسرار نه لرم نه چا ټایټل راکړی دی نه چا ډګري راکړې ده په پوهنتون کې نه پرېښولم د استادۍ دپاره عمومي اول نمره ومه د ټولو پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي علمي شورا فیصله وکړله د پوهنتون علمي شورا فیصله وکړله چې زه باید په قدر کې راسم لیکن یوه حلقه وه دغې فعالیت شروع کړه زه یې نه پرېښودم اکاډمۍ ته چا نه یې پرېښودل زه غټې خبرې نه دي مګر په اخر زموږ نفس لرم زه دا نفس خورا کافي شی دی تاسو ته به در معلوم وي کله کله یو شی غواړي چې باید یو څه ورکړي دا په دغه کې چې ایګو بولي دا هم د انسان څخه یو شی غواړي تاسې دغه اطمینان را سره حاصل کړي چې دا زما یو څلوېښت اثر چاپ شوي دي 12 ناچاپه دي په دغه یو څلوېښتو اثرو کې لسمه برخه د دغه لپاره کفایت کوي چې زه پوهان شم مګر چا نه یې پرېږدي اما قوم یې نه دی هېر کړی ژبه یې نه ده هېره کړې په خبرو کې لرې نه دي وهلې ورته لګیا یم 1001 شپې هم ترجمه کوم که ژوندی وم په دغه ځای کې درسره کوو اوس مو د ډوډۍ لپاره